السلام علیکم ګرانو دوستانو د ای بی انګلیش چینل ته ښه راغلاست. زه به نن تاسو ته په دغه ویډیو کې د انګلیش لس داسې جملې ښیم کوم چې ستاسو لپاره ډېرې مهمې دي او زه به درته پښتو مینینګ سره ښیم، یعنې هره جملې ته به خپل پښتو مینینګ کوم او تاسو ته به ډېر په کار راشي. نو دا کومې جملې دي راځئ چې پیل یې کړو. نمبر 1 What's going on؟ څه روان دي؟ What's going on؟ څه روان دي؟ دا جمله تاسو هلته استعمالولی شئ کله چې په یو کار باندې ځان پوهوئ، چې یو کس نه په یو کار کولو باندې ځان پوهوئ، لکه What's going on؟ څه روان دي یا څه واقع کیږي. نمبر 2 Where are you right now؟ ته اوس چیرته یې؟ Where are you right now؟ ته اوس چیرته؟ کله چې یو چا نه د موقعیت یعنې د ځي پوښتنه کوي نو دا جمله به استعمالوئ. د هغه کس د ځي پوښتنه چې کله کوئ نو تاسو به بیا دا جمله استعمالوئ چې Where are you right now؟ ته اوس چیرته یې. نمبر 3 I'm on my way. زه په لاره یم. I on my way. زه په لاره یم. کله چې تاسو لاره باندې یو کس سره خبرې کوئ نو دا جمله به ورته استعمالوئ چې I'm on my way. زه لاره باندې در روان یم یا لاره باندې یم. نمبر 4 Give me a minute please. مهرباني وکړه یو دقیقه یا یو منټ راکړه. Give me a minute please. مهرباني وکړه یو منټ راکړه. کله چې لږ وخت یعنی وخت ضرورت لري او یو کس وایي چې لږ یو سیکنډ یا یو منټ، اکثره خلک ورته وایي چې 15 سیکنډ راکړه، 10 سیکنډ راکړه، نو تاسو بیا د منټ په ځای سیکنډ هم استعمالولی شئ. Give me a minute please داسې هم ویلی شئ او تاسو داسې هم ویلی شئ چې Give me 10 seconds please. یو 10 سیکنډه راکړه یا Give me a 5 minute please. 5 seconds please. یو 15 سیکنډه راکړه. نمبر 5 I am almost there. زه تقریبا هلته یم. I am almost there. زه تقریبا هلته یم. کله چې تاسو یو کس سره فار ایگزامپل په موبایل باندې خبرې کوئ او هغه درته وایي چې آیا ته له دارالعلوم مدرسې سره نو هغه دا رقم د یو ځای نوم درته ولید، نو ته چې ورته چې تقریبا هلته یم یا هلته په رسېدو باندې، نو تاسو دا ورته ویلی شئ چې I am almost there. زه تقریبا هلته یم یا هلته رسېدو والا یم. نمبر 6 Can we talk later؟ آیا موږ وروسته خبرې کولی شو؟ کله چې اوس وخت نه وي در سره او یو کس سره خبرې کوي او بیا ته وایي چې آیا موږ وروسته خبرې کولی شو، نو دغه جمله تاسو ته په کار راځي په هغه ټایم کې چې Can we talk later؟ آیا موږ وروسته خبرې کولی شو. نمبر 7 Don't worry about it. په دې اړه مه خفه کېږه، یعنې دې خبره باندې یا دې په باره کې اندېښنه مه کوه. Don't worry about it دې کار باره کې اندېښنه مه کوه. چې فار ایگزامپل یو مشکل وي تاسو ته او یو ملګری یا یو ورور یا دوست تاسو ته ډاډګرنه درکوي او تاسو ته چې آیا چې د دې کار باره کې اندېښنه مه کوه، نو تاسو ته دغه جمله هلته بیا په کار راځي چې Don't worry about it. په دې اړه اندېښنه مه کوه. نمبر 8 It's not a big deal. دا لویه خبره نه ده. It's not a big deal. دا لویه خبره نه ده. یعنی دا چې کله یو تانه یو مشکل وشي یعنې تانه یو داسې کار وشي چې هغه باندې تاسو ته مشکل جوړېدلی شي او تا ته بیا همدغسې یو کس درته وایي چې دا دومره خبره نه ده، یعنې مه ورته پریشانه کېږه. It's not a big deal. دومره خبره نه ده یا دومره لویه خبر نه ده. نمبر 9 I am really tired today. زه نن ډېر ستړی یم. I'm really tired today. زه نن ډېر ستړی یم. کله چې ستړی نو دغه سنټینس ته استعمالولی شي چې زه اوس ډېر ستړی یم. I am really tired. نمبر 10 Let's meet tomorrow. راځئ سبا ووینو، یعنې Let's meet tomorrow راځئ چې سبا ملاقات وکړو یا میلاو شو. نو دغه لس جملې وي موږ سره کوم چې ډېرې مهمې وي ستاسو دپاره، یعنې هغه کسان کوم چې انګلیش زده کول غواړي او انګلیش سره یې شوق وي په نن سبا وخت کې که وګورئ انګلیش ډېر مهم ده د هر چا لپاره، نو د دغه چینل نه تاسو خپل انګلیش سټیپ بای سټیپ زده کولی شئ. او په دغه جملو کې تاسو ته کومه جمله خوښه وه هغه ماته په کمنټ کې لازمي وښیئ چې تاسو ته په کار راغلي وي. او د نیکسټ ویډیو پورې د الله په امان.